محمد بن جحش جلیل القدر صحابی دی. هغه فرمایي كنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ صحابه کرام د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره ناستو. فرفع رأسه الى السماء. نبی الرحمه د اسمان و طرف ته سترګې لوړې کړلې او بیا لاس پر خپل تندي مبارک باندې کښېښوی او دا ویل سبحان الله ماذا نزل من التشدید. الله لري د پاکي د الله جل جلاله لخوا څه سختی راغله. صحابه کرام وایي فسکتنا، مونږ سکوت اختیار کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم څخه مو سوال ونه کړي. وفزعنا، او ډیر زیات پریشانه هم سو، ډیر زیات وارخطا هم سو چې حسینه څه عذاب را نازل شي. موږ په دې انتظار کې وو. فلما کان من الغد، چې کله سبا هغه ټیم رالی، هغه موقع راله، تر سبا دا وخت پورې څه عذاب نور نازل شوی. موږ بیا راجمع سو، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ترالو. بیا مو سوال ځینې وکړي یا رسول الله ما هذا التشدید الذي نزل. هغه سختی څه ده چې د الله رب العزت لخوا هغه را نازله شوه. مونږ ته د هغې بیان او تفسیر و وضاحت وکړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وایي والذي نفسي بیده، په هغه ذات زما قسم وي چې زما روح د هغه په قبضه کې ده. لو ان رجلا قتل في سبيل الله، که یو انسان د الله رب العزت په لاره کې قتل کړل شي، شهید سي، ثم احیه، بیا هغه ته ژوند دوباره ورکول سي، ثم قتل، بیا د الله په لاره کې هغه ته شهادت ورکول سي، ثم احیی، بیا دریم وار هغه ته ژوند ورکول سي، ثم قتل، دریم وار بیا د الله په لاره کې هغه ته شهادت نصیب شي، خو وعلیه دین، او دغه انسان قرضدار وي، د چا پور پر باندې وي، قرض پر باندې وي، ما دخل الجنه، دا انسان به جنت ته داخل نشي، جنت به په نصیب نشي، حتی یقضى عنه دینه، تر څو چې هغه قرض د ده د غاړې نه وي اوښتی، هغه ادا شوی نه وي. نن سبا تاسو راشئ، دا مرض په د انسانانو کې څومره عام دی. هسې یو د بل نه قرض کوي، دا قرض داسې بولي لکه غنیمت، بیا د ادا کولو هیڅ فکر او سوچ هم نه ورسره. حالانکه که دوی کوشش وکړي قرض ادا کولی هم شي. یو حاجي صاحب څو ورځې مخکې واقعه راته بیانول، چا باندې مې ډېر پخوانی قرض باندې و، نو هغه نه راکوي، کله یو بهانه، کله بله بهانه، کله به ځان رانه پټ کړي، کله به ټلیفون رانه بند کړي. نو ډېر وخت په دې کې ووتی، حتی هغه سړی سپین ږیری سو. نو زه ورغلم، ورته وویل حاجي صاحب نور ستا د مرګ وخت رانږدې دی، نور ته قبر ته روان یې، زما قرض راکړه، ته به بیا په قبر کې د قیامت په ورځ غاړې څنګه خلاصوې؟ زما قرض به هلته څنګه راکوې؟ زه خو در معافوم نه. وایي چې هغه سپین ږیري ډېره ناشنا خبر راته وکړه. هغه راته وویل چې هسې خو زه روان یم، د دې دنیا سترګې پټوم او قبر ته ځم، نو یو څه قرض نور هم راکه، بیا به په قبر کې حساب سره کوو، بیا به د قیامت په ورځ حساب سره کوو. ولې زه حق پک حیران کښېنستم، دې ته وستم. نو دا خلک چې دومره ډېر بې پروا دي او د دې خلکو دومره آخرت هیر دی، دومره قبر هیر دی، نو که دا درې ځله هم د الله په لار کې شهید سي، الله به جنت ته داخل نه کړي. د جنت بوی به هم دا خلک هیڅ نه کړي تر څو چې غاړې نه خلاص شي. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی چې زما ورور له دنیا ولاړې، وفات شو، او د هغه 300 درهم پاتې سوه، او د هغه شاته یتیمان هم پاتې سوه. فاردت ان انفقها على عیاله،
نو زه دا اراده لرم چې د هغه 300 درهم چې پاتې سوي دي د ده پر یتیمانو دا نفقه کم، هغې باندې مصرف کم. نبی الرحمه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان اخاک محبوس بدینه. ای سعد ابن اطول، ستا ورور د جنت نه بند کړل شوی دی، هغه د جنت په دروازه کې بند پاته دی، د هغه روح جنت ته نشي داخلېدلی، د قرض په وجه په هغه باندې قرض پاته دی. فاذهب فقد دینه، ځه ولاړ شه د خپل ورور قرض دې ادا کړه، هغه د جنت نه بند شوی، د هغه روح جنت ته نشي تللی. نو نن سبا دا خلک په دې کې دومره زیات بې پروا دي، دې ته هېڅ سوچ نه کوي، قرض غنیمت بللی دی، حالانکه د دوی په قدرت کې دا شته چې دا قرض ادا هم کړي. بخاری شریف کې حدیث راځي، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مطل الغنی ظلم. غنی انسان دی، قرض ادا کولی شي لیکن بیا هم ځنډي. نبی علیه السلام وایي چې دا انسان ظالم دی. معلومه خبره ده چې ظلم کوي، د بل مسلمان حق د خپل ځان سره ګرځولی، نو د ظالم انسان انجام بیا ډیر خراب وي. دې دنیا کې به هم انجام خراب وي، په آخرت کې به هم الله سخترین عذاب ورکوي. نو مسلمانان په دې کې باید زیات احتیاط وکړي، دومره بې پروا نسي. دا د شریعت احکام دي او دا حقوق العباد دي، دا الله هم نه درته معافوي تر څو چې هغه بنده تا ته معافي نه یې کړي.